دلته زموږ سره اوس دی مالویر چې دا په ډېر زیاته قسم کې راځي. تاسو ګورئ په دې پټو کې ډېر زیات قسمونه دا خیر موږ یو څو راغستي دي، موږ ډېر نه دي راغستي ځکه چې د دې حد نه معلومیږي. نو خیر خو زموږ فوکس چې دی نو موږ به اوس په دې باندې وکړو. دا میکرو چې دی میکرو وایرس چې دی دا ډېر زیات یو امپورټنت دی، ډېر کامن دی. دا په دې ورډ ډاکومنټ کې یا په پی ډی اف کې یا په ایکسل سپریډ شیټ باندې کې ډاکومنټ پاږي کې دننه راځي او پاږي کې څنګه چې پاږي باندې څو کلیک نه هغه ایگزیکیوټ شي او لاړ شي کمپیوټر افیکټ کې. اوس مخکې به د یو ویډیو وخیم زموږ سره د میکرو وایرس چې کوم دی هغه په ورډ ډاکومنټ کې پاږي باندې موږ کلیک کونه دا وینډوز فایل چې دی هغه ډایرکټ ویو وینډو چې دا غونډه ختمه کی. بیا زموږ سره راځي سټیلث وایرس چې دی. سټیلث وایرس چې دی د کوشش دا کوي چې زه د انټي وایرس نه بچ شم، په مخه باندې خپل کوډ چې هغه بدلی نو چې انټي وایرس څه پته نه لګي. د سټیلث او د سیلف ګرابلینګ وایرس چې دا تقریبا یو شان دي. د سیلف ګرابینګ دا کار کوي چې کله فری ډیفاین سرټیفیکیټ چې کوي کنه د نمبر چې کوي دیس کار کوي چې د خپل نمبر په مخه باندې چینج کوي، کوډ ماډیفیکیشن چې کوي هغه په مخه باندې چینج کوي او هایټ کوي او په مخه باندې چینج کوي او هایټ کوي چې د انټي وایرس په پته ونه لګي چې زه په بلیک لیست کې وم یا زما د بیهیویر د سیدی چې د ما بلاک کی. نو دا ډیر زیات ډینجرس دي ځکه چې انټي وایرس کمپنیان چې دي نن سبا هغه د دې سره ډیر زیات مطلب دا چې سټرګل کوي چې دا موږ څنګه معلومو. خو بیا د هغې نه بعد زموږ سره راځي باټس او زامبیز. دا داسې یو دی، دا یو د هیکر یو کلیکشن دی او د یو کلیکشن اف وایرس دی. دا د یو هیکرز کمانډ لاین مطلب د کمانډ کنټرول سنټر چې دا هغې نه فنکشن کیږي. دا یو قسم وایرس دی چې ستا کمپیوټر ته راشي، ستا کمپیوټر چې کمپرومایز کړي او په هغې کې دننه بیا پټ ناسي او بیا ستا کمپیوټر چې هغه د هغې نه زامبي غوندې ګرخ کړي او کنیکټ کړي د نورو زامبیز کمپیوټر چې کوم هغې باندې په هغې په ترو باندې بیا یا ډیډاس یا بل اټیک چې په نورو کمپنیانو یا په ټارګټ باندې گزاري. بیا زموږ سره راځي ورم داسې یو وایرس دی چې یو کمپیوټر ته راشي د هغې نه بل کمپیوټر ته ځي، د بل نه بل ته ځي، د بل نه بل ته ځي. دا مطلب دا دی دغه شانې خورېږي. بیا زموږ سره راځي روټ کټ. د ټولو نه خطرناک چې دا دی که نه بیک ډور غونډه کی. دا ډیر زیات خطرناک دی. لکه فار ایگزامپل یو اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ یا وایلی، مطلب اډاپ فوټوشاپ شو کنه فار ایگزامپل، او اډاپ فوټوشاپ چې دی دا یو کمپنۍ راخ کړی دی، اډاپ کمپنۍ، اډاپ یې چاته وایي. او اډاپ فوټوشاپ په دې اډاپ دا فوټوشاپ چې دی په دې کې دننه بیا د اپریټر کرنل ټایپ کوم اکسس شي په هغه کې دا وایرس ور دننه ور اچولی دی. نو مطلب دا دی چې دې کمپنۍ ته د هر ځای نه پته لګي، هغو په تا باندې یا سپای کولی شي، هر نمونه قسم انفارمیشن ستانه وباسي او په هغې په ترو باندې ستا کمپیوټر ته اکسس کولی شي. بل د هغې نه بعد دغه چې د په او اس لغه کې راځي، کرنل بیس باندې راځي، ځکه چې په اپلیکیشنز کې دي اپریټنګ سیستم په ترو باندې. بیا د هغې نه بل بعد چې کوم دی هغه دی فرمویر ډیر زیات یو خراب او ډیر زیات مطلب د هغې علاج نشته. هغه چې کله چپ په هغه چپ کې دننه کوم سافټویر دی فرمویر چې کوم په هغې کې دننه دا ماډیفیکیشن دی کړی او یا په هغې کې دننه پروت دی، مطلب دا چې کمپیوټر لري په هغې کې دننه دا فری ډیفاین راغلی مخکې نه پکې په دې فرمویر کې دننه پروت دی. نو که ته بیا د وینډو هم فارمیټ کې، که هارډ ډیسک هم فارمیټ کې، که هر څه فارمیټ کې، هغې سره دا وایرس چې نه ځي. دا موسټلی ان اس ای او سی جی سی ایچ کیو والا چې کوم دي دغه شان دي دا ټایپ لغه چې دا استعمال کړي دي په پاست کې او په فیوچر کې هم استعمالوي. نو دا داسې یو قسم سپایز ټول دی چې نور تاسو انفارمیشن کتای شئ آنلاین، په هغې په ترو باندې د کمپیوټر نه ډېر شی ډیټا وباسي. او اټ ډزنټ میټر که ستاسو په کمپیوټر کې وینډو ایکس پي، که وینډو 7 وي، که وینډو 10 وي، او که لینکس وي، او که میک وي، او که په فرمویر کې دا وایرس پراته او ماډیفیکیشن په دغه کې پروت و، مطلب دا دی چې روټ کټ چې دی ته وایي، نو ستا هغه وینډو چې ده هغه ټوله کامپرومایز ده. د هغې نه بعد بیا زموږ سره راځي دې ته به وکړو کی لاګر دی. کی لاګر هم داسې یو قسم وایرس دی چې هغه مطلب تاسو څه په ټایپینګ کوئ، هغه ټول ټایپینګ چې دی هغه ته مطلب دا چې ورډ ډاک یا داسې یو قسم نوټ پیک په ترو باندې هغه کوم اټیکر شي هغه ته ځي چې تاسو ټایپینګ کوئ. بیا راځي زموږ سره ریډ
ریموټ اکسس ټول چې کوم دی دا داسې یو قسم وایرس دی. دا مطلب دا دی چې ستا کمپیوټر ته دا وایرس چې راشي مالویر په تھرو باندې دی راوسنډ کي، دا میکرو په تھرو باندې هم کیږي، دا د خواږي کم دی پوه شوې. دا نو دی تاسو په ډېر قسم تھرو باندې راسنډ کولای شي. تاسو به کلیک کړئ دوانو خو یو شان دی هغه دی رایټو صحیح شو. نو هغه بیا داسې کار دی چې هغه ستا کمپیوټر ته ریموټلی اکسس وکړي. مطلب سمپل وی ټیم ویور به پیژنئ یا زوم کنه. تاسو چې کله بل کمپیوټر ته اکسس کوئ په ټیم ویور باندې، نو تاسو هغه کمپیوټر ته سند کړئ، هغه ولته انسټال کړئ، د هغې په تھرو باندې بیا تاسو هغه ریموټ اکسس کوئ، فایل ترې راوړی شئ او که سکرین شیر کولی شئ او که هیلپ ورسره کولی شئ. دغه شانتې دا د هیکرو لپاره یو ټیم ویور دی او هغې په تھرو باندې ستا کمپیوټر ته چې دی اکسس وکړي او هغه ټول انفارمیشن چې دی دا وباسي. بیا اوس زموږ سره بل راځي مالویر چې دی pay to decrypt ransomware. دا ډیر زیات یو اهم دی. دا چې کار کوي چې کله چې دا وایرس انسټال شي اګین کنه په دې میکرو په تھرو باندې په هر تھرو باندې راشي تاسو کمپیوټر ته انسټال شي او دغه شانتي هغه کمپیوټر کې کوډ شي هغه ایگزیکیوټ شي او کوډ شي هر یو ګډ ورسي او کومه ډیټا چې ستاسو ټوله انکریپټ کی او دا غي ډیکریپشن کی چې دا هغه د هیکر سره وي. نو تاسو ته بیا دلته ویل کېږي دلته وایي زموږ لا وایي سینس دومره ټایم ورکړی دا پیمنٹ ول ایکسپایر دغه ځای کې دی your file will be lost. کله چې دا خیر یو کامن دی تاسو بیا آنلاین کتای شي او دومره پیسې راولېږئ سنت 300 worth of bitcoin پوه شئ. نو لږ اماونټ دی ځکه ښیي چې خلک لیږلی شي چې ډېر بیا څوک نه ورکوي. نو چې کله دا انفارمیشن ولیږي د بیټکوین هغه کی دغه ولای دی اکاونټ نمبر چې د کم دی تقریبا هغه دلته دا دی د دې اکاونټ نمبر ته نن سبا خو د دې ټریس نه لایږي. نو مطلب دا دی چې کله هر یو بیټکوین سو د والټ ته لاړ شي په هغې کې تاسو دغه نمبر ورکړئ نو پیسې تاسو ټرانسفر کولی شئ یا بیټکوین تاسو ټرانسفر کولی شئ دغې کس ته. نو هغه چې کله تاسو وایي چې ټرانسفر یې کو نو هغه به تاسو هغه د ډیکریپټ کی چې دا هغه به راولېږي. نو بیا کله به دې انفارمیشن راولېږي په دې ډیکریپټ باندې چې تاسو ورکړئ نو هغه تاسو وایي پلیز انټر یور کی. نو اکی چې ورکړئ نو تاسو فایل نه به ریکور شي. که فایل نه ریکور کوئ چې بیا یې ډیکریپټ کوئ خو موستلی ورته دې ګارانټي نه چې تاسو به دا فایل نه ولېږئ جو پیسې به ولېږئ تاسو به کی راکړي او ډیکریپټ پیږي. یا زموږ سره راځي بل قسم چې دی هغه دا دی همدغه ډیفرنٹ ډیزاین کې راځي پوه شوې. دا هم وایي $300 چې دی راولېږئ او دا اکاونټ نمبر دی هغه بل لوګوټي ګووي ټایپ او دا یو چې لوګوټي کمنډ لاین تھرو باندې راځي. دا چې څنګه کمپیوټر سٹارټ کړي دا ډایرکټ تاسو ته راشي. دا بل هم دا دواړه کله چې ستا کمپیوټر باندې رینسم ویر اټیک کړئ. اوس میکرو وایرس به موږ دلته ګورو او تاسو به اوس وینئ چې دا څنګه دغه کېږي ایګزیکیوټ کېږي. دا ویډیو ما راغستی د یوټیوب نه دی یو کس ډېر ښکلی دغه کړی ده ما سره ورچوال باکس چې دی هغه نه خرابوم بې. نو دا میکرو وایرس چې دی اوس په دې ورلډ ډاکومنټ کې دننه ایګزیکیوټ کړی دی پوه شوې. خو زما او دا اوس ټایم ورکوي ټایم به هم زیاته کم وایي مطلب دی چې په دې ټایم باندې به دا ایګزیکیوټ کېږي. نو ها اسکار زما خلک د وایرس دننه چې وایرس دی که نه په دې کوډو کې پراخ دی کل وینډو سی سی ډرایو چې دی هغې ته یې وین لیکلی دی په کار دی چې دا وینډو وي. وشو صحیح ده دا به اوس ایګزیکیوټ کړي دلته صحیح شو اوکې. اوس چې دا کله ایګزیکیوټ شو اوس ګوره د وینډو د کم فایل چې په وینډوز فولډر کې که نه د هغې نه به اوس درز وباسي پوه شوې. اوس یې ایګزیکیوټ کو نو هغه سکسسفولي لاړو. اوس چې دا ریسټارټ کړي کمپیوټر ګوره دا اوس دغه ده اوس د وینډو چې ده وینډو یې دغه کړې ده کار نه کوي ختم فایل یې کرپ شو. دا زموږ سره اوس چې دا ډیټا ده پوه شوې د دې ویب سایټ نه راغلي تاسو دې ویب سایټ لیدلی شئ تاسو لیدی شئ اوس یې ګوره چې څومره مالویر ټوټل مالویر چې دي په څومره میلیونو کې دي په 2020 کې آلموسټ. نو د مسلمانانو دغه څه شی دی او دلته بیا په دې نیو مالویر چې دي په دغه په تھرو باندې ورکړي دي منتلی په تھرو باندې 4.4 میلیون چې دي په اکتوبر کې شوي دي which is currently دا منت پوه شوې. نو
څومره چې آی او ټي او دا ډیوایسز کنیکټ کیږي، څومره چې هر شی انټرنیټ سره کنیکټ کیږي، دومره به دا وایرس چې دا به سیوا کیږي. او د هیکرو کار په هم روانېږي، ځکه چې خلک ټول انټرنیټ سره کنیکټ کیږي. مطلب دا چې بوډاګان دي، فار ایگزامپل سینیر بوډاګان چې کوم دي هغه انټرنیټ سره کنیکټ شي، هغه د خود مت سکیورټي پته نه او ای چلو شي، بیا تقریبا چې دا غونه انفارمیشن ټول لیک شي او بانک اکاونټ لیک شي او کله د پیسې هغه هم ترانسفر کی. و زموږ سره بل چې دی مالویرټایزمنت چې دی مانیټایزمنت چې دی دا که خیال یو کړی تاسو چې کله ویب سایټ کولاو کې ډیر شي ایڈورټایزمنت وکي او سیټ لیکلي کلیک آن دیس ون او کلیک آن دیس ون او کلیک آن دیس ون، دا چې دا کوډ چې کله تاسو کمپیوټر ته انسټال شي هغه په ترو باندې هغه ویب سایټ چې هغه باندې اٹیک کیږي د ویب سایټ هغه سرټیفیکیټ چینج ګوري او هغه مطلب دا چې سنمونه انفارمیشن چې دی په دې مالویرټایزمنت کې پراته هغه تاسو په دې ویب پیج باندې شیر کړئ. نو دا فایب چې دی شټ ډاون کړه او خپل ایډینګ سیستم چې کوم دا په دې ویب سایټ باندې خو دې ایډینګ کوي، ځکه چې هغه ټي کمپنیان دي لک ډیر ایډز ورکوي، نو هغه په ترو باندې د پیسې ملاويږي. نو په دغه شان د دې یو مالویر د دې په دې ایڈورټایزمنت باندې دغه کړه او دا اٹیک به کړه او زموږ خل زموږ خل د ویب سرور کې چلو شو او هغه په ترو باندې بیا د دې په ویب سایټ باندې ډیر شي ایڈورټایزمنت دا خو نه دي ښکار کړو چې دی هغه ون د ایډز هغه سیستم چې کوم دی هغه ون شټ ډاون کړو د یو سو ورځو میاشتې زارو نو سم پوری کړو. نه دی بیا انالایز کړم او بیا مطلب د خلکو د اپالوجیز او نګي میسج هم کړو او خدای دغه شانتي انفارم دسی یو قسم اٹیک چې د په دې مالویرټایزمنت باندې کیږي او مالویرټایزمنت چې په دې په ترو باندې دام هیکر چې دی دا یو قسم مطلب دا چې سافټویر باندې راخړل دی هغه هم خلک چارج کوي او د خلکو ایڈورټایزمنت چې کنه په زور باندې د خلکو د بل ویب سایټ باندې خي.